بسم الله الرحمن الرحیم. دی ویډیو کې به میکرو پارت نمبر 2 وایو چې څنګه کولی شو میکرو بټن یا کیبورډ شارټکټ ته اساین کو، یعنی د بټن په تھرو باندې یا کیبورډ شارټکټ په تھرو باندې څنګه کولی شو میکرو اساین کو او میکرو بیا رن کو. صحیح شوه. زه رالم مایکروسافټ ورډ ته، ویو ټیب ته رالم او په دې کې ما سره ریکارډ میکرو ده. دې ځای کې موږ ته نیم لیکلی دی، دې نیم سره زموږ کار نشته دی، که هر نیم تاسو ورکړئ څه خبره نه ده. زه بلته بټن ورته والم، اول غواړم چې تاسو ته بټن وښیم. بټن باندې به زه کلیک کوم. زه چې کله بټن باندې کلیک کوم نو ما به اتوماتیکلي آپشنز ته راولي. زه به دې ځای کې دا بټن ورته انتخاب کوم او دا بلته کویک اکسس ټولبار کې بلته ایډ کوم. زه اوس غواړم چې دې ته دغه آیکن هم چینج کوم. موډیفای باندې به کلیک کوم. زه راځم فار ایگزامپل دغه مې ورته ورکو او همدا شان نیم هم ورته چینجوم چې مای ایډرس بلاک میکرو. صحیح شو. دا مې اوکې کلیک کړه، دا مې اوکې کلیک کړه. ګورئ تاسو وګورئ د کرسر سره کیسټ نشان راغی، اوس ریکارډینګ سټارټ دی. صحیح ده که نه. زه به ایډرس بلاک جوړوم. دغه ایډرس بلاک ما جوړ کړ. زه به اوس راشم میکرو ته. دې ځای نه زه هم دا سټاپ کولی شم او یا که تاسو سټیټس بار کې وګورئ دلته هم زه سټاپ کولی شم. دا به زه سټاپ ورته کوم. چې کله ما دا سټاپ کړه نو اوس ما سره دغه ریکارډینګ سیف شو، دغه معلومات ما سره په دغه میکرو کې راغله. خو دا کوم ځای کې راغله؟ دا موږ سره دلته بټنه موجود ده. ګورئ ما څه ورته لیکلي دي، مای ایډرس بلاک میکرو. سمپل کلیک ورباندې وکړئ نو تاسو ته به اتوماتیکلي هماغه ایډرس بلاک 1 by 1 ولیکي. په یو کلیک باندې تاسو ته اتوماتیکلي ولیکو. همدغه شان زه اوس راځم کیبورډ شارټکټس ته. صحیح شو. میکرو ته راځم، ریکارډ میکرو، دین کیبورډ ته راځم او دې ځای کې ماته څه لیکلي دي، پریس نیو شارټکټ کی. تاسو به دې ځای کې دغه میکرو ته شارټکټ کی ورکوئ، خو یاد ساتئ تاسو هغه شارټکټ کی ورته ورکئ چې کوم د بل کمانډ دپاره نه وي اساین شوي، لایک کنټرول 3. دا مې ورته ورکړ. دا به تاسو اساین ورته واخلئ. دا مې کلوز کړ. چې کله ما دا کلوز کړ نو ګورئ تاسو کرسر ته وګورئ، ټیپ ریکارډر سټارټ شو، ریکارډینګ دی. صحیح ده. بلته راشم انزرټ ته، ویو ته راشه او دا ورته سټاپ کړه. ما سټاپ کړو، کنټرول A ډیلیټ. بس کنټرول 3 پریس کړئ نو تاسو ته به اتوماتیکلي دغه ټیبل خود به خوده راشي، صرف شارټکټ په تھرو باندې. اوس تاسو ضرورت نشته دی چې تاسو دغه ټیبل ولیکئ یې راولئ او له تاسو څخه ټایم ضایع شي. نو هغه ټایم مخکې زموږ ونیوله، په شارټ وخت کې موږ ته زیات کار وشو. ښه، زه اوس غواړم چې دغه ویو میکرو کې تاسو دلته په دغه کریټ کې لږ خبرې تاسو ته پکې وکړم. صحیح شو. زه به دې کې تاسو ته دوه خبرې کوم. یو خبره دا چې زه غواړم چې زما په یو کلیک سره زما دغه ډاکومنټ نیم دې راته چینج شي. صحیح شو. بله خبره دا زه ورته یم چې کله چې زه په دغه میکرو باندې کلیک کوم نو ما ترې دغه ډاکومنټ کلوز شي او بند یې راته شي. صحیح ده. زه بلته راشم ویو میکروز ته او دلته به ورته ولیکم چې چینج انډرسکور ډاکومنټ نیم. دا مې ورته ولیکو، کریټ یس. دا به دلته راغی. دلته ورته لیکم چې فار ایگزامپل application dot active document dot active window dot caption is equal to for example ZUH. چې کله هم زه دغه میکرو رن کوم نو ما ته به اتوماتیکلي د دغه نیم ZUH ته چینج شي. زه به راشم ویو ته او چینج ډاکومنټ نیم رن. ګورئ اتوماتیکلي ما ته ZUH ته چینج شو. زه ورته یم چې کله هم زه دا چینج کوم نو ته له ما څخه پوښتنه کوه، زه به هغه باکس کې نوم ورته لیکم او هماغه نیم ته به راته دا چینج کېږي، یعنې زما په خوښه باندې به دا راته چینج کېږي، صرف ZUH نه، زه اني نیم ورته ورکولی شم. دې دپاره به تاسو راشئ ویو میکرو ته او دې باندې به کلیک کړئ، دا به ایډیټ ورته واخلئ. چې کله مو ایډیټ واخیسته دې ځای کې به ورته راشئ فار ایگزامپل انپوټ باکس، دا به ورته ولیکئ انټر یور نیو نیم فور دیس ډاکومنټ. هلته ورته ولیکه چې rename document. صحیح ده که نه. دا مې ورته ولیکو. بس دا به د کلوز کوم، راشه ویو ته او رن. چې کله تاسو رن کړو نو ما ته هماغه معلومات راوسته، rename document enter your new document for this document. صحیح شو. زه بلته نیم ورته ولیکم چې فار ایگزامپل دې ما ته خان ته چینج کا. اوکې، اتوماتیکلی به راته خان ته چینج شي. اوس زه غواړم چې دلته یو بټن راولم چې هغه بټن باندې زه کلیک کوم نو ما ته همدغه راته راځي. زه بار بار دې ځای ته نشم تللی. صحیح شوه. ډیولپر ټیب ته به زه راشم
او دې ځای کې به دلته راشم اکټیو ایکس کنټرول ته په دې ځای کې به دا بټن ورته والم چې کله ما دا بټن ورته واخیستله دې کې به زه پروپرټي ته راشم او دغه به ورته چینج کړم رینیم ته رینیم ډاکومنټ صحیح ده که نه اوس به زه راشم دې باندې به ډبل کلیک وکړم چې کله مې دې باندې ډبل کلیک وکړو بس څه ورته وایم کال چینج document name bas simple this one close design mode نه کلیک استکا دا اوکې کلیک چې کله تا اوکې کلیک نو تاسو اتوماتیکلی دغه باکس راغلی سور طریقه ما for example ZUH Islamic and computer videos اوکې اتوماتیکلی ما ته ما غنیم ته چینج شي اوس زه غواړم چې دلته یو بل بټن راولم چې دغه بټن په ترو باندې یا دغه میکرو په ترو باندې دغه ډاکومنټ بند کړم ویو ته به راشم ویو میکرو او څه به ورته ولیکم کویټ کریټ بس سمپل څه ولیکه اپلیکیشن ډاټ کویټ بس سمپل دیس ون اوس چې کله هم تاسو راشئ او همدغه میکرو ورته رن کوئ تاسو ته به اتوماتیکلی دا هر څه ختم شي صحیح شوه کویټ باندې کلیک رن یس تاسو ته به څه دا ختمیږي او بندېږي زه غواړم چې دا سیف کړم خو یاد ساتئ چې کله تاسو په یو ډاکومنټ کې میکرو رن کړه کوډینګ مو پکې ولیکو میکرو مو پکې رن کړه میکرو مو پکې ریکارډ کړه تاسو به هغه میکرو کې سیف کوئ ورډ میکرو انیبل ډاکومنټ دې کې به تاسو سیف کوئ او اوکې بس تاسو ته دا کلوز شو اوس که تاسو وګورئ نو دغه د میکرو آیکن دلته راغلی هم دی ډبل کلیک دا به انیبل ورته واخلئ بس اوس چې تاسو راځئ تاسو سره به هره میکرو او هره بټن دې ځای کې موجود وي